غږیږئ په ما ګرانو ماشومانو، اوس داسې زر سترګې مه پټوئ. زه پوهیږم چې د خوب پري ستاسو شاوخوا ګرځي او درته وایي چې ویده شئ، خو دا کیسه واورئ او بیا ډېر خواږه خوبونه ووینئ. اوس د خپلې خوب پري ته ووایئ چې لږ ودرېږه چې ما ته یوه ښکلې کیسه راځي. نو راځئ چې د نن ښکلې کیسه پیل کړو. یو سهار د ځمکې هر ماشوم د خپلې کوټې پر دیوال یو روڼ نښان ولید. نه دا لیکل شوی و، نه رنګ شوی و، خو د سپوږمۍ په شان ځلا یې کوله. هیڅوک نه پوهېدل چې دا څه دي، خو یو هلک مونو پوه شو چې دا یو څه خاص دي. مونو د خپل ستوري پیژندنې کتابچه خلاصه کړه او حیران شو. دا نښان د سپوږمۍ د پټې خوا له نښې سره یو څیر و. هماغه شپه مونو له شیشو، چراغ او زړې رادیو نه یوه دستګاه جوړه کړه. نیمه شپه شوه، یو عجیبه پیغام د رادیو له لارې خپور شو. سپوږمۍ یو پیغام ولیږه: سلام د ځمکې ماشومانو، زه مرستې ته اړتیا لرم، له ما نه هر څه هېرېږي. مونو وویل: سپوږمۍ ژوندۍ ده او هر څه یې هېرېږي؟ سپوږمۍ د نړۍ هر خوب، هیله او د دې په رڼا کې ویل شوي هر څه له ځان سره ساتي. خو اوس ماشومان نور خوبونه نه ویني. سپوږمۍ ورو ورو خپلې خاطرې له لاسه ورکوي. خو مونو وویل چې موږ به هرومرو مرسته کوو. مونو یوه نوې پروژه اعلان کړه: د خوبونو وړانګه. ماشومان یې وهڅول چې خپل خوبونه، هیلې او خیالونه ولیکي. د نړۍ له ګوټ ګوټ نه ماشومانو د خپلو خیالونو کاغذي الوتکې او بالونونه اسمان ته خوشي کړل. شپه د خوبونو له رڼا ډکه شوه. سپوږمۍ بېرته روښانه شوه او وځلېده، او یو نوی پیغام ښکاره شو: مننه مونو، مننه خوب لیدونکو، تاسو زما یاد بېرته راوست. له هغې شپې وروسته سپوږمۍ د ماشومانو د خیالونو سره ژوندۍ پاتې شوه. نو که ما ګرانو ماشومانو، څنګه وه؟ د مونو کیسه مو خوښه شوه او که نه؟ او د دې کیسې نه مو څه مطلب واخیست؟ څه مقصد و د دې کیسې؟ ما ته یې هرومرو په کامنټ باکس کې ولیکئ، ځکه چې نن زه تاسو ته د دې کیسې پند نه ښیم، بلکې د دې کیسې پند به تاسو ما ته په کامنټ باکس کې لیکئ، ځکه چې زه غواړم چې دا کیسه په تاسو ډېره په توجه سره اورېدلې وي. خدای دې وکړي چې د نورو کیسو په شان مو دا کیسه هم د پام وړ ګرځېدلې وي. که چېرته ګرځېدلې وي نو ما ته یې هرومرو په کامنټ باکس کې ولیکئ. د نن شپې لپاره همدومره. د بلې شپې لپاره به زه د یوې نوې او ښکلې کیسې سره ستاسو په خدمت کې یم. نو اوس د خپلې خوب پري ته ووایاست چې خوب تاسو ته راولي او تاسو خواږه او جادویي خوبونه ووینئ. ډېره ښه شپه او خواږه خوبونه.